سلامونه دوستانو. یوه ډیره مشهوره ټیک ټاکره منیبه شاه په پېښور کې وژل سوې ده د نامعلومه خلکو له طرفه. دوستانو د هغه نجلۍ د ورور له خولې نه اورو چې هغه ولې وژل سوې ده او د دې له مخه د دې مور او د دې یوه بله خور هم وژل سوې ده. نو دوستانو په دې ویډیو کې مکمله راپور سره شیر کوو د منیبه شاه په اړه باندې چې هغه ولې وژل سوې ده. نو دوستانو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ چې پولیس یې څه څه وایي او د هغه ورور څه وایي او هغې سره چې کومه کوچنۍ نجلۍ وه هغه څه وایي. راځئ د ویډیو را سره وګورئ. چې کومه جینۍ قتل شوې د منیبه شاه دې نه مخکې څه د دې مور یا د دې خور هم وژلې شوې وه. دا خلک د ځمکې خدایان په دې ځان سکي حسابوي ښه ښکاره وایي چې یاره زما داسې ادارې او نه څوک هم څه نشي کولی. ته به څونه خفه یې شوه؟ زه ډېره خفه یم او بس لاړه الله واخیستله. باقاعده زموږ د دې حوالې سره ټیمز تشکیل شوي دي چې هغې مختلفو ځایونو کې د دې د ګرفتارۍ لپاره انوالومنټ ریټس وغیره کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، بیګا د میچنی ګیټ تاڼې په حدود رنګ روډ باندې د شوبیز او د ټیک ټاک یو مشهور اداکاره چې کوم دا هغه وژل شوې ده. دا کومه اداکاره چې وژل شوې ده د دې نوم دی منیبه شاه. دې نه یو کال پهله د دې بله خور و هغه هم د شوبیز سره تعلق خوشبو هغه وژلې شوې وه. د هغې نه 2 کاله پهله د دې مور وژلې شوې وه. دې 3 واړو کیسونو حوالې سره به د دې فیملی سره هم خبرې کوو چې یاره دا وجه څه وه. دې موقع باندې چې د منیبه شاه سره کوم ماشومه وه یعنې شاید و هغې سره به هم خبرې کوو، د دې فیملی سره به هم خبرې کوو چې دا ټول څه وجوهاتو او دې حوالې سره به پولیس سره هم خبرې کوو چې هغې په دې کیس کې د 3 واړو کیسونو کې اوسه پورې څه اپډیټس کړي دي. شهریار د بیګا چې کوم واقع شوې ده ستاسو خوراکې منیبه شاه چې وژلې شوې ده دا څه واقعه وه؟ دې چېرته تلل؟ دا څنګه دا واقعه وشوه؟ دا دوی تلل بازار ته، دا ماشومه ورسره وه، دوی ځان له څه سودا اخیسته، دې کې دوی ته کالونه راتلل او دې نه مخکې هم دوی ته څو ځله دمکیانې ملو شوي دي او بس اچانک په موټر سایکل باندې څوک راغلي سره د مشینانو بس په دې باندې فایر کړی خره سا خسي. نو زه خو دا حیران یم چې دا پاکستان دی، دا دره ده لکه دلته د تپوس څوک نشته چې یو انسان مشین ګرځي په موټر سایکل باندې. زموږ د حکومت د ادارې دونه تپوس نشي کولی. تاسو چې کله لاړئ نو دا په موقع مړه وای هسپتال کې؟ دا مړه شوې وه. پولیس وایي چې دی مخ دی خو ډېر مشهور په ټیک ټاک باندې په ډرامو کې هم دی منیبه شاه کار کړی دی. دی وایي چې دی ډانس پارټیانو به هم تلل، دی خلکو سره په هغې څه جنګ جګړه شوې وه؟ داسې هېڅ کیس بس خبرې نشته، شوبیز به یې کولو بس د هغې نه بعد دی پرېښوست. نو دې خلکو ورته څه وی؟ دوی به دمکیانې ورکولې چې بس یاره موږ له راځه او لکه تعلق ساته او دا دي خو لکه دوی د هر څه برېښي تقریبا ډېر ټایم یې کېږي او نو بس دا خو د هغه د چا خبره بس د ځمکې خدایان دي، دوی ځان ته ډېر زورور وي. دې تاسو په 2 کسانو خو هغه دعوه کړې دی هم په خپل پلار دعوه کړې ده هغه باندې مولې؟ نه زموږ د پلار باندې چې ده نو دا دعوه نه ده لکه پلار به څنګه دغه کوي که نه خپل وایي چې تاسو کوم دعوه کړې ده کې لیکلي چې د په ایما باندې دا شوي ده؟ داسې هېڅ قسمه نشته، هغه خو ځان له بیمار سړی دی. ایف آی آر کې د هغه نوم ولې راغلی؟ بس دا زموږ ورور دی کشر دی، د هغه ورسره نه لګېده بس هسې د غصې نه شته شیطانان ډېر نو بس چا به ورته څه ویلي به خپل خو زما نه کشر دی نو په کار ده چې څه ورغلی خو مونږ خو ډېر لرې یو نو چې څو مونږ را رسېدو نو هغوی بیا خپل کار کړ. ستا والد صاحب کور کې دې نه مخکې ستا والده کله وژلې شوې وه هم قتل شوې وه؟ هغه هم دقسې واقعه راغلی وه 2022 غالبا که 23 او هغوی هم بار ووتل همدغه شانتې وویشتل بیا د هغې نه پس زموږ بله خوره کې وه هغې وویشته. خوشبو چې کومه بله خور دی هغه کله وژلې شوې وه؟ دې 2024 کې. دا ستا خور چې کوم وه دا هم شوبیز سره وه؟ دغه هم شوبیز د والده دې شوبیز سره وه که نه هغه هسې وژل؟ نه داسې نه همداسې تلي وو بازار ته پته نه لګي چې موږ د چا څه بد کړي دي چې لکه دونه ظلم. کم خلکو باندې چې ستاسو د مور د قتل دعوه شوې وه بیا د خوشبو د قتل دعوه شوې وه هغې سره خو ستا روغې شوي دي که نه؟ هغې سره زموږ روغې شوي دي خو دغه خلک دي. وجه هم دا وه چې دا بچاله مطلب دې شوبیز پرېښې وه خلکو ته وې چې راځئ به همدغه دي. د دې څومره عمر و د دې واده خو نه و شوی؟ د دې تقریبا 18 سال 19 سال عمر.
تاسو وایي چې لکه مطلب دمکیانې به ملاوې دي نو د دې تاسو څه پهله څه رپورټ یا څه نه؟ تلي وو څو ځله تلي وو خو بس هغې په چې خبره وکړي نو بس هسې تېره کړي لکه سیکشن پې نه اخلي او بل دا خلک پاورفل خلک دی نو د هغې څوک څه نشي کولی چې یو انسان د هر چا په مخ کې تاله ښه ښکاره دمکي درکوي بیا سره د ټوپکو ګرځي او لکه داسې دغه کوي نو دا شوبیس کې خو د خلکو ډېرو خلکو سره تعلق جوړ شي که نه نو بیا چې د خبره نه مني نو بیا به دې قتل کوي. نو بس دا به زمونږ د ملک دغه رولز داسې وي. دا ولې داسې خلک کوي؟ مطلب دا خو د هر چا خپله خوښه ده که نه چې خلک غلط چا سره شته که نه زورور ډېر دي په دنیا کې بس زورورتیا به کوي. ستاسو دا خور خو دواړه خوریانې په شوبیس کې ډېر خلکو پېژندې دوی خو ډېر تعلق وي که نه دا چې کله بیا قتل شي بیا هم تاسو له څوک راځي دغه تعلق په کار راځي تاسو له څوک منډه ترنه کوي؟ څوک هم نه راځي یو الله سره دې تعلق وي بس یو الله دې شته او بس که الله دې تپوس کوي نو مطلب د دې نه ښه ده چې سړی د وخت د سر نه الله سره تعلق بس هغه بېشکه. ستاسو خیال دی پولیس به اوس دا ملزمان ونیسي؟ نو بس زمونږ خو د سی سی پی او چې راغلی دی نوی هغې ته زمونږ مطالبه ده چې دا خلک د ځمکې خدایان په دې ځان څه کې حسابوي ښه ښکاره وایي چې یاره زما داسې ادارې او نه څوک هم څه نشي کولی او زما د دې ته خواست دی چې یاره موږ ته د انصاف میلو شي او دې سره د داسې کار وکړي چې د دې نسل یې یاد وساتي چې دا څنګه تکلیف یې موږ له راکړی چې داسې دې ته میلو شي ځکه زمونږ وس نه رسېده څه خبرې. ستاسو پهله والده قتل شوه بیا دا دواړه خوریانې نورې خوریانې هم شته؟ شته دي چې خو واده دي په خپلو کورونو. او څو وروریانې تاسو؟ موږ 3 وروڼه یو. ته مشر یې؟ زه منځی یم ما نه یو مشر دی. ښکلاګل بچې پرون چې منی باشا په رکشې کې اطلاع تاسو چېرته روان وئ؟ داسې هغې ځان له پینټونه اخیستو که نه نو بازار له تله نو هغې وویل چې چا ول ډېر رنګونه هم شروع کړي په لاره چې زما خواله راشه نو دې ما ویل چې راځه لاړ به شو رسکې والا له رنګ وکړو پینټونه به هم واپس کړو سړي خواله به هم لاړ شو دا چې کور نه وتل نو دې پسې رنګ راغلی رنګ پسې راغلی نو دې ته یې ویل ته چېرته یې ته چېرته یې دې ورته څنګه د ځینو م اخیستی دی بس مخکې نه پې 2 کسان راغلي ډزې کړي دي پې او ما چې دا سر لاندې کړی دی که نه چې بیا مې سر اوچت کړی هغه زما هغې کې پرته وه وینو ډکه وه که نه داسې یو په دې ځم لګېدلې وه په دې لاس هم په ملا هم لګېدلې وه. تا سره څه خبرې وشوې دغه ټایمه چې هغې ته بس دا چې کله چې ګولۍ ولګېده که نه نو ملا یې خوځېده ما ویل دا به ژوندی چې ما پې چغه ووهلو بس هغې بل لکه ما واز شروع کړو نور خبرې مبرې سم نه کولو او نیمه ګنټې سه اخیسته چې موږ چې هسپتال پل رسوله او ته خو به هم ډزو کې سمه یارېدلې وې که نه؟ سمې چغې مې وال ډېره یارېدلې ته څنګه بچ شوې زویه؟ دا بس زه په ځان نه پوه شوې ما د سر لاندې کړی نور په ځان نه پوه شوې. تا به منی باشا ته څه وې نوم به دې ورته څه اخېسته که څه به دې ما ورته ویل مونپي 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 سره چې ته دې نه پیله دې څه خبرې شوې وې کور کې کار مارې د باندې څه کړی وې؟ داسې به دې ویل که نه چې زه کور کې ځان ته یم ته ما سره زه به لږه مشکله یم که نه دوکان له به راسره نو زه به دا به ډېره ما باندې خفه کېده نو پاس به چې زه به دې خوړه به مال راکول چاته بتله زه به بوتلم. څونه وخت نه ورسره ته وې؟ دلته خو به زما مور 2 کاله کار کړی نو بیا موږ دې نه کړی وی پنډۍ له اوس پنډۍ کې موږ اوسېږو نو مور مې هلته راغلې د پنډۍ نه که نه نو زه هم ورسره رالم دې کره نو بیا دې مونه پې زه یې ساره کړم ته ما سره کار کې بیا مې مور پنډۍ ته لاړه نو دې بېګا داسې کار ورسره وشو بس. او ستا پلار څه کوي زویه؟ زما خپل پلار زه یم یو مشره خور د هغې خپل پلار موږ دواړو خپل پلار مړ دی. دې بدله څه خیال میال ساته که نه؟ مونپي ډېر خیال به راون ساتل هر څه به راله کول د ورځې به راله 500 روپۍ ورځې هم راکول د میاشتې به راله 5000 راکولې داسې بس چې لاس ته وله پیسې راله ډایرکټ به زما مور له ورکړه. کپړې وپړې به هم دله اخېستې؟ جي اخېستې لکه تا له به بیالې د خرچه هم در کوله بیا میاشتې پیسې به هم در کولې مور له به دې مور کولې ته به څونه خفه یې زویه؟ زه ډېره خفه یم او بس لاړه الله واخېستله. اس پی ورسک سجاد خان سره ولاړم دین او پښتنه کو سجاد خان دا پرون چې کوم وشوي و د دې تفصیل خلک زمون کتون پته وای. بسم الله الرحمن الرحیم. پرون هفته روز باندې 6 بجو ټایم کې چې کوم د اس ایچ او میچ نیګیټ انفارمیشن راکو چې رنگ روډ باندې موږ یو انسیډنټ رونما شوی دی چې پدې کې یو جنې دا دغه نامه چې کوم دا منی بشا دا او سیږي په خواجه ټاون او دې سره یو بل مشمو او دی په یو رشکا کې چې کوم دی چرته روانو د دوران چې کوم دی یو موټر سایکل باندې 2 کسان نامعلوم په دی باندې
फायरिंग کړی دی لیټر آن پولیس چې کوم دی بما انویسټیګیشن سټاف چې کوم دی کرایم سین ته ریسپونډ وکړو کرایم سین باندې چې کوم ضروري ایویډنس وغیره هغه کلیکټ کړ او پولیس فردر لاړو دغه ډیډ باډیز چې کوم دی هغه خپل کسټډي کې واغړسل او پوسټ مارټم ریپورټ د پاره چې کوم دی کې ام سی ته شفټ کړ لیټر آن چې کوم دی د دې رور په مدیریت کې چې کوم دی د دریو کسانو خلاف اف آی آر شوی دی او لیټ اورس کې باقاعده زموږ د حوالې سره ټیمز تشکیل شوي دي چې هغې مختلف ځایونو کې د دې د ګرفتارۍ لپاره انوالومنټ ریټس وغیره کړي دي مدثر خان څنګه چې اس پی صاحب وویل دې کې په دریو کسانو باندې دعوه شوې ده که نه دې کې وجه څه یاده کړې ده چې یاره د دوی چې د کوم رور احمد فراز پر مدیریت کې اف آی آر شوی دی هغوی په خپله ویل چې یاره د دوی ورسره دوستانه تعلقاتو بیا دوی هغه دا خبره کوله چې یاره ده ورته ویلي چې پارټیانو دې اکټیویټیز کې به تاسو انوالومنټ نه ساتئ خو مین ویل پکې د دوی بیا هم داسې خبرې اترې وې چې هغې باندې دوی خپل منځ کې ورانه راغلې وه نو بس پرونه دغه شانته اکټ کړی دا منیباشا چې کوم وه دا خو ټیک ټاکر هم وه ډرامو کې هم کار کړی پارټیانې به هم کولې نو د دې سړي سره پیله پارټیانو کې تعلق جوړ شوی او بیا ځکه ونې کوله بالکل جی همداسې دا موږ ته چې څومره انفارمیشنز اوسه پورې د دوی متعلق ملاو شوي دي نو هغې کې هم دغه ده چې د دوی خپلو کې تعلقات وو او هغې کې بیا څه تلخ کلامیانې د دوی منځ کې راغلې وې هغه رور یې دغه شانته څه خبره کوله چې مخکې هم دوی داسې څه اټمپټس کړي وو په دوی باندې کم ځایونو کې لکه دوی به یو بل سره لاس واچولو یا به جنګ شروع کړو نو دا هغې شخصانه وروستو بیا دغه وقوع وګرځېده دې کې دې د چې کومه جینۍ قتل شوې د منیباشا دې نه مخکې څه د دې مور یا د دې خور هم وژلې شوې وه بالکل جی موږ د پرون راسه چې په دې کې موږ څومره کار وکړو موږ انفارمیشنز خپل کلیکټ کړل په هغې کې د دوی والده وه هغه هم دغه شانته لګېدلې وه بیا هغې کې هم داویداري شوې وه د دوی یو مشره خور وه خوشبو هغه هم د نوخار ایریا کې 2024 کې به کول د دوی هغه هم قتل کړی شو او اوس دا درېیم د دوی دغه شانته انسیډنټ پرونه شو دې کې چې کم ملزم دی نو دا د ملزم باندې خو د خوشبو د قتل دعوه هم شوی وه که نه بالکل دې کې هغه یو چې کوم ملزم دی هغې باندې د خور د قتل دعوه هم شوی او په اوس د دې زنانه پې هم شوی دی هغه کیس کې دی ملزم چې کوم دی جیل ته تللی و که څه راضینامه شوې وه یا څه سزا مزا شوې وه د هغې دوی سره راضینامه بیا شوې وه او هغې پکې بیل کړی و بیا هغې نه بعد پکې د دوی خپلو کې راضینامه شوې وه بیګا دا واقع شوې ده تقریبا 15-16 غنټې وشوې د هغې نه دېخوا پولیس د ملزمانو د ګرفتارۍ دپاره څه اقدامات کړي بالکل جی پرون څنګه چې وقوع وشوه هغې نه بعد چې کوم ضروري زمونږ اقدامات و هغه مونږ ټول واخیستل هغې نه بعد مونږ ایس پي صاحب ډي ایس پي صاحب په سربراهۍ کې زمونږ ټیمونه جوړ کړی شو هغې کې مختلفو ځایونو کې مونږ ایټ ا ټایم ریډز وکړل خو فلحال پکې لاس اریسټ نه دی شوی انشاءالله ډېر ژر به پکې اریسټ کېږي د پېښور پولیس مختلفو ځایونو کې لګیا دي د ډانس پارټیانو خلاف کاروایانې هم کوي دا هم د هغې یو وجه ده که نه چې دې جنۍ پارټیانې کولې قتل پکې وشو دې ډانس پارټیانو خلاف کاروایانې تیزول پکار دي یا نه هغې کې چې زمونږ چې کم اقدامات دي هغه مونږ خپل کوو چېرته چې مونږ ته انفارمیشنز ملاویږي داسې اخلاقي جرایمو خلاف مونږ خپل ایفرټس آل د ټایمز کوو مونږ پکې خپله هڅه کوو اور باقي تاسو خبره ټیک ده چې چېرته هم دغه شان داسې اکټیویټیز کېږي نو مونږ خپله ریسپونډ کوو ورته مونږ کوو د دې اخلاقي جرایمو نه بیا دغه شانتې ډېر کرایم وي چې هغه کمټ شي ایټ د اینډ تاسو اکثر خلک وایي چې دا خو مونږ خپلو ځایونو کې کوو که نه خو د دې نور معاشرې ته یا علاقې ته نور څه داسې مطلب مسایل پیدا کېږي د دغه پارټیانو نه دې کې چې یو خدا چې مونږ شرانو ګورو هغه سم ناروا ده بل اوریاني یو قسم لا خوريږي او بل هر یو سړی راځي دغه محفلونو کې کینی نو ډیفینیټلی داسې یو غلط ایمیج پورټری کیږي زموږ معاشره ته بل علاقه کې هم د دې لکه خلک غلط قسم د غالي دا خو خیر په ټولو باندې روخانه خبره ده چې یاره ښه کار نه دی او دین نور جرایم هم مخې تر دغه کیږي د دې زنانو هم بیا خورانو هم دغه شان دی بس دغه وشي که نه بې دردانه طریقې سره قتل کړی شي نو تاسو غواړئ چې دغه ځایونو سره بیا دغه ځای د پارټیانې مارټیانې چېږي دې سره د نشو استعمال نه زیاتېږي دا خو جی یوازې دا نه مختلف د نشې رجحان چې کوم اوس نن سبا مختلفو طریقو سره زیاتېږي هغې کې پولیس خپل ایفرټس کوي هرې طریقې سره مونږ باقاعده په دې کې ښه ګرینډ اپریشنز وکړل ښه زموږ د آفیسر طرف نه چې مونږ ته کوم
احکامات ملو شو هغه کې ډېر ښه کاروایانې وشوې او بالکل ستاسو خبره ټیک ته چې دغه شانتې اکټیویټیز سره دې شیزونو ته بړاوه ملاویږي. ګرانو ملګرو ډیره دردناکه پیښه ده. د پولیس افسرانو خبره تاسو واورېدې چې هغې وایي اکثر داسې کیسونو کې ای ملزمان ډیر په کوششونو او ډیر په سختۍ سره ونیسي، خو خلک چې هغې ملزمان ونیسي نو مقتول فیملی چې کومه وي ای ورسره راضینامه وکړي نو د هغه پولیس چې کوم ټول کوشش وي هغه بې ځایه لاړه شي. دویمه خبره دا ده چې پولیس وینا دا ده چې ای د ملزم د گرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي، خو اکثر مونږ وینو چې څنګه دا جینۍ د پارټۍ والا وه نو داسې اکثر د پارټیانو یا د شوبیز جینکې یا خواجه سره اکثر هغې په داسې کیسونو کې ووجلی شي چې د هغې کومو خلکو سره تعلق وي د هغه خلکو وینا دا وي چې یاره هغې په دې باندې لکونو کروڑونو روپۍ خرچ کړي وي او بیا دې باندې چې کومې پابندیانې لګولي وي، کومې پیسې چې هغې ورکړي وي نو بیا دې د هغه پابندیانو خلاف ورزي وکړي او د هغې خبره نه مني نو اکثر بیا داسې واقعات وشي. خو دې حوالې سره که بیا که موږ دغه پارټیانو جینکیو سره یا خواجه سرو سره خبرې کړي دي نو د هغې وینا وي چې یاره هغې خو دوستانه کړي وي، نه خو هغې دا پیسې په خپله غوښتې وي، دا خو په هغې باندې خرچ شوي وي. ای وایي ای خو یو ټایم وي ځواني وي، هغې په دغه پیسو دپاره هغې سره ګټلو دپاره ورسره محدود ټایم وي نو هغې وایي هغې دا ممکنه نه ده چې هغې به ټول عمر یو کس سره تعلق ساتي. نو الله دې رحم وکړي، الله دې موږ تاسو ټول د داسې تعلقونو نه وساتي او داسې بدنامۍ نه او د داسې مرګونو نه وساتي. آمین.